زمان ز یو واره بیا د خپل راغلو مېلمنو ډېره زیاته مننه کوم او د فاروق سلطان صاحب د اړخ نه هم هغې د خپلو راتلونکو مېلمنو کوم چې راغلي دي په ډېرې مینې سره د ډېرې هیلې سره هغې ټولو ته ډېر زیات هرکلی وی او یقینا چې زموږ څومره راغلي مېلمانه دي هغې د دې ماښامي د ښکلا نه د دې ګلونو د خوشبویۍ نه ډېر زیات خوند اخلي. کتونکو ته سلامونه دي او راغلي مېلمنو ته هم ډېره زیاته مننه کوم د هغوی نه د خپل اړخ نه د ټول ټیم د اړخ نه او د خپل مشر فاروق سلطان خټک صاحب د اړخ نه ډېره زیاته مننه کوم چې هغو نن خپل قیمتي وخت زموږ د دې خپرونې د دې ښکلي ماښام دپاره وباسو راغلو. ستاسو یو جهان مننه او خپرونه دا پروګرام زموږ به هم دغه شانتې مخ په وړاندې بوځو نادیه. خو دا راته ووایه چې وختي مې سوچ کو جینکۍ اکثر خپل عمر پټوي که نه تاسو ته ټول د پته ده هلکان یې نه پټوي ګورې نو څه وجه ده ستا عمر به دې څومره زما نو چې ښځه ته پته ده چې ښځې خپل عمر پټوي نو بیا ولې تپوس کوې او بیا د دې دومره خلکو مخکې ته زما نه تپوس کوې. خو ما ته پته ده چې ښځې پټوي که نه ته خو ښځه نه یې ته خو جینۍ یو خبره د موږ ښځه ذات یو خو خبره دا ده زه به ورته زمان یو خبر وکړم چې ښځې غریبې هسې بدنامې دي اصل عمر چې دی نو هغه سړي پټوي. تا ته چا وي دا خو ظاهره خبره زموږ چې دا څومره مېلمانه ناست دي زما 20 کاله عمر دی زما نه تپوس وکړه نو اوس څه پته لګي چې ستا 20 کاله عمر شته خو نه وختي مینا خبرو کوي فاروق سلطان صاحب خپل عمر پټوي نو بس د دې خو ډومبې ثبوت هم دغه ستاسو په وړاندې دی. خو زه دا فکر کوم چې کله د شهزاد وخت راشي نو هغه به څنګه عمر پټوي ځکه چې د هغه خو موږ هره کلیزه مانځو څنګه شهزاد بیا به دې څه کوي ته خو رانه نشي تښتېدی. خو خیر زمان زموږ دا خبرې به روانې خو شهزاد دپاره ما سره د عمر په ټولو یو حل شته هغه به بیا زه تاسو ته ووایم چې کله اکثر سرټیفیکیټ کې وي نو خیر دا ماله مور او پلار ځکه زیات لیکلو چې ماله داخله نه راکوله صحیح ده دا طریقه به اختیار کړې. نو څه د خیال دی زمونږ یو همدغه رنګې ښکلی بل ګل چې هغه به ستاسو په وړاندې راځي خو زه به تاسو ته دا خبر وکړم چې هغه هم په ډومبي ځل دوبۍ څانګې ته راغلی ده او ستاسو د مینې او ستاسو د داد هغې ته ضرورت دی ځکه چې هغه د اول نه کنفیوز ده د هغې رنګ زیات تښتېدلی دی خو چې کله د هغې د ستاسو مینه ملو شي نو هغه به بالکل ټیک ټاک شي او هغې ته به دا اړو محسوس نه شي چې هغه د افغانستان نه راغلی ده او دوبۍ ته راغلی ده او هغې ته مینه ملو نه شو. خو دې دپاره به زه یو شعر ویم بیا خیر د تا هغه راوغواړم. وی پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. هاي 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 ډېره مننه اوس راوغواړه. ډېره شکریه ستا نادیه ستاسو په درون هرکلي کې راغواړو موږ برېښنا دپاره د لاسونو پړکا دوستانو تھینک یو.
ګل د بدخشان دی د ښکلی وطن مې کابل جان دی د ښکلی وطن مې کابل جان دی سپینه مې غاړه سپین مړوند سپین مې جانان دی د ښکلی وطن مې کابل جان دی د ښکلی وطن مې کابل جان دی شمالي غزني قندانه مې دا ټول ښایست قربان دی دا ښکلی وطن مې کابل جان دی دا ښکلی وطن مې کابل جان دی سپینه مې غاړه سپین مړوند سپین مې جانان دی دا ښکلی وطن مې کابل جان دی دا ښکلی وطن مې کابل جان دی Get back!